بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زیم استاد په چوپړ کې کچېر زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو تاسو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبر اوسئ. اوس راځو څلورمې برخه ته چې د DMV یا د پوهې د ازموینې د موټر چلولو د پوهې ازموینې د روزنیز پروګرام. راځو یو څلوېښتم سوال ته وایي خلاص شوي الکول مشروب بوتل یا قطۍ سره موټر چلول قانوني دي که بوتل یا قطۍ یوازې ډاله یا ټول بکس کې وي؟ سرخلاصې د الکولو څښاک بوتل باید د موټر په ډاله یا ټول بکس کې وساتل شي یا په بل داسې ځای کې وساتل شي چې هلته مسافرین نه کیني. د بوتل ساتل په کڅوړه او یا نورو ځایونو کې منع دي. په هر صورت په بس، ټکسي او نورو موټرو کې د موټر نه چلوونکي مسافرینو باندې کوم محدودیت نشته. کله چې تاسو موټر چلوئ باید تاسو سره د شرابو سرخلاصه بوتل نه وي، د لپاره چې نور څوک تاسو سره ناست وي. دا غیر قانوني ده چې تاسو په موټر کې په غیر ټول بکس یا شاته سیټ کې یا مخکې سیټ کې د ځان سره د شرابو یا الکولو بوتل کېږدئ. تاسو راځو 42 سوال ته. تاسو غواړئ چې په راتلونکي کونج کې کیڼ اړخ یا لوري ته وګرځئ یا تاو شئ، نو خپنیولی شئ او د لارې حق ټولو رانږدې کېدونکو موټر ته ورکړئ. کله چې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ یا ګرځئ نو تاسو باید خپنیولی شئ او د لارې حق پلی تلونکي، بایسکل چلوونکي او ټولو هغه موټر ته چې په شنه اشاره یا څراغ روان وي ورکړئ، ځکه چې لومړی حق د دوی دی. هر کله چې تاسو مثال د فرعي سړک نه یا د یو عمومي سړک نه بل عمومي سړک ته اوړئ تاویږئ نو حق د هغه موټر ده چې هغې سیده روان دي. ستاسو حق نه ده تر څو چې هغې یا موټرې کم شوي نه وي، موټرې تاسو ته لاره خالي نه وي. په هر وخت چې تاسو تاویږئ اور شولډر ضروري دی. اول به مثال چپ خواته بیا ښي خواته وګورئ، بیا به اور شولډر وکړئ او وګورئ چې چېرته ستاسو د تاویدو لپاره خوندي و نو په دغه صورت کې به تاسو د بل سړک ته راتاو شئ، او که نه تر هغې پورې به نه تاویږئ چې تاسو دپاره خوندي نه وي. یعنې موټرې په سړک باندې تګ راتګ کوي یا بایسکل، موټرسایکل یا پیاده پلي تلونکي کسان په سړک باندې روان وي نو تاسو د تاویدو حق نه لرئ. راځو 43 سوال ته. د سړک ښي غاړې یا څنډې ته یو موټر ولاړ دی او د خطر څراغونه یې لګولي دي. تاسو باید ورو شئ او په ډېر احتیاط سره تیر شئ یا واوړئ. که تاسو موټر د خطر څراغونو سره په خپله مخه کې وګورئ نو ورو شئ. ممکن دلته مخکې حادثه یا سړک نور اضطراري حالت وي. ودرېږئ. که چیرې تاسو څخه د مرستې غوښتنه وشوه نو مرسته ورسره وکړئ یا په ډېر احتیاط سره تیر شئ. د خطر څراغونه کم څراغونه دي؟ مثال موږ کله وایو چې مثال ډبل اشارې لګولي دي، یا دا کله چې یو موټر ستاسو مخې ته روان وي هغه ډبل اشارې لګولي وي نو دا په دې معنا ده چې دا موټر یا خراب دی یا د دې مخ ته خطر دی، نو په دغه صورت باندې ډبل اشارې لګولي دي. نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو ته چلنج درکوي او لکه افغانستان غوندې چې ما پسې راځه نو. راځو 44مې پوښتنې ته. مخکې له دې چې تاسو لاین تبدیل کړئ تاسو باید د خپل موټر هنداره ښي لور، چپ لور او منځنۍ د موټر هنداره چک کړئ او په اوږه باندې سر تاو کړئ او وګورئ چې یعنې موټر شته که نشته، یعنې تاسو خطر سره دغه نه یئ، مواجه نه یئ. که چېرته خطر نه وي تاسو بل لاین ته وړئ، که خطر وي تاسو تر هغې پورې نه وړئ چې په هغه بل لاین کې موټر وي. مخکې له دې
چې تاسو لاین ته بدل کړئ دا ډیره مهمه ده چې خپل موټر وروسته چک کړئ چې کوم موټر خو ستاسو خواته نږدې راتګ نه کوي، یعنی ټالګیټینګ خو نه کوي او یا نږدې تاسو په خو راځي نه، او تاسو باید په خپله اوږه باندې وګورئ او ځان مطمئن کړئ چې تاسو خو د بل موټر مخ ته نه ورځئ، کوم لاین ته چې تاسو ور اوړئ یا اوړئ. اور شوډر ګوره په امریکا کې اور شوډر ډیر مهمه ده ځکه چې دلته هر موټر په خپل لاین باندې روان ده او هغه بل موټر دا فکر کوي چې ته هم په خپل لاین روانې که یو ناڅاپي بل لاین ته اوړې نو هغه د دې دغه قابلیت نه لري چې خپل موټر ودرې، ځکه که بریک هم ونیسي هم تاسو لګېږئ، ځکه په دې فری ویګانو کې هغه عادي سپیډ مثال 55 مایله پر ساعت ده، نو تقریبا یو 120 کیلومتر یا 100 کیلومتر کې 100 کې سپیډ روانې کیلومتر سپیډ کې موټر روانې د هغې راکابو کول لږ ستونزمن وي. نو لاین بدلولو کې به تاسو ډیر احتیاط کوئ. سمک په یاد وساتئ، سمک یعنی سیګنال، څه وخت چې مثال دغه کوئ اول به سیګنال ولګوئ، بیا به چک کوئ میرر خپل هیندارې به چک کړئ او اوی اور شولډر په خپلو اوږو به وګورئ او جی گو، او بیا به مثال حرکت وکړئ هغه بل لاین ته، یعنی تاسو به ودرېږئ نه چې لاین به او بل چې لاین بدلوئ ورو کېږئ به نه، سپیډ به نه ورو کوئ او بریک به نه نیسئ، مثال په کوم سپیډ کې چې هستئ په هماغه سپیډ کې به ځئ او خپل لاین به بدلوئ. نو سمک په یاد ساتئ، که سمک هم په یاد وي نو ستاسو کله چې لاین چنجوئ یا ښي کیڼ لور ته تاویږئ نو ستاسو دې څلور شیانو ته فکر وي. راځو دا د اور شولډر نمونې دي چې مختلف خلک اور شولډر په کوم قسم کوي، دی په دې قسم مثال دی په دې قسم کړی دی، مثال دومره 90 درجې زاویه کې سر تاو کړی لکه د دومره تاو کړی دا اور شولډر، یعنی تاسو دغه شیشه کې وګورئ وروستی د موټر د مخکې شیشه ده د وروستی شیشه کې تاسو وګورئ نو د شاته سیټ شیشه کې وګورئ چې بل موټر خو نشته دی، دې ته اور شولډر وایي. دا نمونې دي یعنی په دې شکل سره عملي. تاسو غواړئ چې په دوه طرفه سړک د پیچمې پورته پیچمې چړۍ د پورته خوا څخه ښکته لور ته موټر پارک کړئ او سړک څنډې یعنی کرب نه لري، نو تاسو کوم لور ته خپل د موټر مخکینی ویلونه تاووئ؟ ښي لور ته د سړک څنګ یا غاړې ته. دا په هغه صورت کې چې مثال که تاسو په دې سړکونو کې وګورئ غاړې ته پیاده رو یا پیاده رو سره څه وړوکی غوندې دیوال وي یا د همدا پیاده رو جګ وي، دغه وړوکی غوندې جګوالی چې دی مثال دې ته کرب وایي. که چېرته دا کرب نه وي یعنی دا څنډه نه وي نو تاسو څه کوئ؟ کوم خواته موټر د پاس نه ښکته لور ته موټر دروئ، نو تاسو پاس نه راځئ ښکته لور ته، کله چې ښکته راځئ نو خپل ویلونه شترنګ به ښي لور ته تاو کړئ چې ویلونه هم ښي لور ته تاو شي. دلته دا نمونې دي ګورئ د دې د پاس نه چې راځئ دا ګوره د شترنګ به دې خوا ته تاو کړئ ښي لور ته، ګوره دا ټایرونه به دې خوا ته لکه په دې شکل سره تاسو به دا د موټر ویلونه تاو کړئ. کله چې تاسو په پیچومي کې د پورته خوا څخه ښکته لور ته او یا د ښکته لور څخه پورته لور ته په داسې یو سړک باندې خپل موټر پارک کوئ چې څنډې نه لري یعنی کرب نه لري کرب، تاسو باید خپل مخکینی ویلونه د سړک غاړې خوا ته تاو کړئ. که چیرې ستاسو د موټر بریک کار پرېږدي نو ستاسو موټر به د سړک منځ ته د نورو موټرو مخ ته نه ورځي او د سړک غاړې ته به حرکت وکړي. دې ته باید تاسو متوجه اوسئ. دا سوال ګوره زیاتره راځي په دې کې زیاتره خلک لږ زره مشکوک کېږي چې مثال څنګه د ویلونه کم خوا ته تاو کړو یعنې ټایرونه کم خوا ته تاو کړو، پخپله د دې موټر ټایرونه کم خوا ته تاو کړو یا شترنګ کم خوا ته تاو کړو، نو دا په یاد وساتئ چې ښي خوا ته چې کله چې کرب نه لري ښي خوا ته او پورته خوا ته هم چې موټر ودرئ ښي خوا ته.
راځو شپږ څلوېښتمې پوښتنې یا سوال ته. تاسو غواړئ چې د بایسکل ځغلونکي څخه په یو تنګ لاین کې مخکې شئ او یو بل موټر ستاسو په لور راتلونکی دی. تاسې باید یا ته باید ورو شئ او موټر ته اجازه ورکړئ چې تیر شي. بیا وروسته د بایسکل څخه مخکې شئ. په داسې حالاتو کې تاسو باید یو خطر په وخت کې ومنئ، نه دا چې د بایسکل او موټر ترمنځ وچقیږئ. تاسو باید ورو شئ، لومړی موټر ته اجازه ورکړئ چې تیر شي او بیا تاسو په خوندي ډول سره د بایسکل څخه مخکې شئ. دلته تاسو روانه سئ او اخوانه مثال دغه موټر دی، دوه طرفه سړک دی، یو دغې خوا نه تاسو باندې موټر راغی او دې خوا ته ښي لاس ته مثال بایسکل دی. که تاسو ورځئ بایسکل هم ستاسو طرف ته زیات دی، نو که ورځئ د بایسکل او موټر ترمنځ جنګېږئ یا چقېږئ، نو په دې حالت کې به تاسو خپل سپیډ ورو کئ چې بل موټر تیر شي او بیا به د ډېر قرارۍ سره د دې بایسکل څخه مخکې شئ. که د بایسکل سره فاصله هم زیاته وي باید تاسو ورو شئ. نو لومړی حق بایسکل او بیا موټر ته ورکړئ چې هغه تیر شي، بیا تاسو مخکې لاړ شئ، ځکه هغه موټر ګوره په خپل لاس روان دی، لاین روان دی. خو که چېرته تاسو ځئ نو په دې وخت کې کیدی شي چې خطر سره مخامخ شئ. مخکې له دې چې تاسو اوس راځو اوس څلوېښتم سوال ته. دا اوس څلوېښتم سوال مخکې له دې چې تاسو لاینونه بدل کړئ نو په احتیاط سره د موټر سایکل لپاره وګورئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه د دوی لیدل ستونزمن کوي. کله چې تاسو لاین بدلوئ نو تاسو باید موټر سایکل ته متوجه اوسئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه سبب کیږي چې د دوی په اسانه سره ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې پټ شي. هر کله چې لاین بدلوئ نو باید تاسو موټر ته په ړنده نقطه کې وګورئ. د کتو لپاره ړنده نقطه کې د کتو لپاره باید تاسو اور شولډر وکړئ. دا زیاتره سوالونه یا پوښتنې او ځوابونه چې دي زیاتره سره ورته دي. په بعضو کې موټر راغلی، بعضو کې بایسکل راغلی وي چې مثال، خو تاسو باید د دې سره دغه نه شئ، شکمن نه شئ چې مثال دا څنګه او دا څنګه. هر وخت چې په یو سوال باندې نه پوهېږئ ویډیو پاوز کوئ، ودروئ، هغه سوال 2 ځله یا 3 ځل بیا ګورئ چې تر څو په هغه سوال باندې پوه نه شوئ. او که بیا هم پوه نه شوئ، د دې ویډیو په کمنټ په برخه کې تاسو کولی شئ چې ماته میسج پرېږدئ او زه ستاسو میسج ته ځواب ورکوم. 48م سوال. موټر چلونکی باید د خپلې څوکۍ بیلټ وکاروي یا وتړي. مخکې د دې نه چې تاسو موټر ته پورته کېږئ او یا موټر څخه کار اخلئ نو باید خپل د موټر بیلټ یا کمربند وتړئ. موټر چلونکی باید د خپل څوکۍ بیلټ وکاروي یا وتړي. که چیرې دا کار ونه کړئ نو په نتیجه کې به د جرمې ټکټ ترلاسه کوئ. که چیرته تاسو پولیس وګورئ نو تاسو ته جرمې ټکټ درکوي که چیرته تاسو کمربند نه وي تړلی. په هغه حالت کې په کالیفورنیا کې د کمربند تړل اجباري دي. که یو څوک موټر چلوي او کمربند یې نه وي تړلی نو دا به د جرمې ټکټ ترلاسه کړي، یعنې تاسو ته حتمي د جرمې ټکټ درکول کېږي که چیرته تاسو کمربند ونه تړئ. کمربند تړل ستاسو د خوندیتوب لپاره دي. که چیرته موټر مثال یو ناڅاپه پنچرېږي یا د بل موټر سره ټکر کوئ یا د یو دیوال سره ټکر کوئ یا موټر هم نور کوم عوارض کوي، په حالت کې یا چپه کېږي یا بل، نو تاسو د کمربند کلک نیسي د سیټ سره. اوس راځو تاسو دلته 49م سوال ته. تاسو باید د څلور لارې ته په انګلیسي کې انټرسیکشن وایي څخه تیر نه شئ. که تاسو پوهېږئ چې اشاره سره کېږي او څلور لارې بندېږي، په هیڅ حالت کې هم څلور لارې ته ورداخل نه شئ چې د لارې د بندېدو سبب کېږي. حتی
که اشاره شنه هم وي او ستاسو په تګ باندې څلور لاره بندیږي نو تاسې باید څلور لارې ته داخل نشئ ترڅو تاسو ته په کافي اندازه سره ځای پیدا شي او د څلور لارې د بندېدو سبب نه کیږي او په بشپړ ډول سره د څلور لارې څخه د تیریدلی شئ نو په داسې حالاتو کې تاسو باید حرکت وکړئ او د څلور لارې څخه تیر شئ. څلور لارې یا انټرسیکشن موږ هلته ورته چوک ویلی، یعنې ځینې ورونه کېدای شي په دې باندې پوه نه شي څلور لارې څه ته وایي یا انټرسیکشن څه ته وایي. موږ هلته ساده ژبه باندې مثال چوک. دا ګوره څلور لارې، یو سړک دې خوا راغلی، یو د دې خوا نه، یو د دې خوا نه، یو د دې خوا نه. ګوره په بیان یې همدغه شکل سره دې ته څلور لارې وایي. په کمربند تړلو لپاره لومړی به په یو لاس به کمربند راکش کړئ او په دې بل لاس به دلته د دې کلپ کې لکه دغلته وګورئ مثال دا کلپ دی په دې کې ورکئ مثال دا بندېږي دلته بېرته هماغه خواته سره بټنه چې دا په هغې باندې زور کوي بېرته خلاصېږي کمربند. نو دا د تړلو او خلاصولو کړنلاره ده چې مثال څنګه تاسو تړئ. نو مخکې د دې نه چې تاسو موټر ته حرکت ورکړئ نو تاسو باید خپل کمربند وتړئ او یا تاسو سره څوک ناست وي مخکې هغه هم باید کمربند وتړي. داسې نه وي چې تاسو تړلی او هغه نه تړلی. جرمې ټکټ باید تاسو ته ورکړئ، هغې ته نه ورکوئ. ګوره دې ته متوجه اوسئ، که چېرته تاسو سره مخکې څوک ناست وي او هغې کمربند نه وي تړلی نو د جرمې ټکټ خاوند ته یې هغې ته جرمې ټکټ نه ورکوي، دا ټکټ به ته تاویلی. 50 سوال پلي تلونکي د سړک څخه د تېرېدو په حال کې دي او د قدم مه وهه یا ډونټ واک اشاره مړه کېدل او بلېدل پیل کړل. پیاده تلونکي د سړک په منځ کې دي او ستاسو طرف ته هم اشاره شنه شوه. تاسو باید د حرکت کولو د مخه انتظار وباسئ چې تر څو پلي تلونکي یا پیاده تلونکي یا سړک نه تېرېدونکي کسان د سړک څخه په بشپړ توګه واوړي. کله چې ستاسو طرف ته اشاره شنه شي تاسو باید د لارې حق هغه موټر یا بایسکل موټرسایکل او پیاده کسان ته ورکړئ چې د مخه په څلور لارې کې دي. که چیرې پلي یا پیاده تلونکي د تېرېدو په حال کې وي او اشارې ګلېدل او بلېدل پیل کړل نو تاسو باید تر هغې وخته پورې انتظار وباسئ چې پلي تلونکي په بشپړ ډول سره د سړک څخه تېر شي. نو بیا کله چې تاسو خوندیتوب احساس کوئ نو حرکت وکړئ. دلته دا پلي تلونکي د هر کې لارې شته. مثلا په دې شکل سره بعضې علامې لري، بعضې مثال هلته یو بټن ده چې هغه تاسو کوم خواته چې اوړئ نو هغه ته فشار ورکړئ، زور کوئ نو تاسو اشاره لګېږي چې په دې وخت کې تاسو تېرېدی شئ سړک نه. دلته په هر حالت کې حق د پلي تلونکي دی. که چېرته مخکې پاس څلور لارې مې ویلې هغه څلور لارې په هېڅ وخت کې تاسو نشئ بندولی. که اشاره ستاسو لپاره شنه وي او ګورئ چا خواته تاسو نه ځایېږئ او دا څلور لارې بندوئ یا انټرسیکشن بندوئ، که بل موټر ووهلی نو هم ګناه ستاسو ده ځکه چې هغې طرف ته اشاره شنه کېږي او ته د سړک منځ کې ولاړې. نو په دې حالت کې هم دغه ستا ده او که چېرته په دې حالت کې ولیدلی شئ نو تاسو ته به ټکټ هم درکړل شي. نو د دې نه باید جلوګیري وشي چې د څلور لارې د بندېدو سبب نه شئ. یو 50 سوال که یو موټر په ناڅاپي ډول سره ستاسو مخ ته راشي او تاسو لپاره خطر جوړ کړي نو تاسو لومړی باید څه وکړئ؟ د اکسلیټر یا ګیس پیډل څخه خپله خپه پورته کړئ. کله چې په ناڅاپي ډول سره موټر ستاسو لاین کې ډېر نږدې ستاسو مخ ته راشي تاسو باید د اکسلیټر څخه خپله خپه پورته کړئ چې دا کار د ستاسو مخ ته او د موټر ترمنځ فاصله یا تاسو په ورو ډول سره مکررا په بریک خپه کېږدئ او پورته
کوئ. که امکان وي خپل لاین بل لاین ته تبدیل کړئ ترڅو تاسو د حادثې څخه خوندي واوسئ. په امریکا کې ګوره یو شی دی چې مثال قانون شته خو زیاتره خلک بیا بې قانوني کوي. زیاتره په دې فریوی کې زیاتره کسان شته یو ناڅاپه ستا مخ ته ځان راغورځوي. په دې حالت کې په ناڅاپي ډول سره مثال هغه ستا مخ ته ځان راغورځوي، ته باید د اکسلیټر څخه خپه لرې کې او په بریک باندې په مکرره ډول ورو ورو ترڅو ستا سپیډ کم شي او ستا او د هغې ترمنځ فاصله کمه شي. او که چېرته مثال ګورئ چې ډېر نږدې دی او بل لاین کې موټر نشته دی او تاسو په خوندي توګه بل لاین ته واوښتلی شئ نو بل لاین ته واوړئ. دغه سوالونه چې دي کوم سوالونه چې تاسو ته دا کوم دا ټول مثال ستاسو نه په ډي ام وي کې پوښتنه کېږي، د دې پوښتنه کېږي په شکل د اشکال سره. که چېرته تاسو د دې پوهه ولرئ چې مثال په دې حالت کې موږ څه کوو، په دې کې موږ څه کوو، کېدای شي چې ستاسو یو موضوع یادوي په هغې کې 3 سواله راغلي وي، په یو موضوع کې 3 سوال راغلي وي او 3 واړه حل کوي. نو تاسو باید متوجه اوسئ ځان په سوال باندې او ځواب باندې پوه کوئ چې مفهوم د دې سوال او مفهوم د ځواب څه دی. راځو 52م پوښتنې ته یا سوال ته. د خوندیتوب ساحه د مسافرینو لپاره په ځانګړې توګه په نښه شوې ساحه ده چې د بسونو یا ټرالیو ښکته کېږي یا پورته کېږي. ممکن تاسو د خوندیتوب زون په نښه شوې لاره موټر ونه چلوئ. په کوم ځای کې مثال د خوندیتوب زون په نښه شوې لاره کې تاسو څه وکړئ؟ موټر ونه چلوئ. په هر صورت کې او د هر دلیل دپاره تاسو نشئ کولی چې د خوندیتوب زون یا ساحه چې هغه د خوندیتوب چلته مثال د بسونو څخه سوارلۍ ښکته کېږي پورته کېږي، مسافرین ښکته کېږي پورته کېږي او تاسو هلته موټر وچلوئ. نو د دې څخه به جدي ډول سره مخنیوی وکړئ چې په هغه ساحو کې باید تاسو مثال د خوندیتوب زون کې موټر ونه چلوئ. اوس راځو د ژیړ بیکګراوند یا روښانه ژیړ بیکګراوند لرونکي متن یا پس منظر لرونکي متن چې دا پورته سوال تاسو ته اسانه کوي یا مطلب د پورته سوال تاسو ته وایي. تاسو باید هیڅکله هم د خوندیتوب په نښه شوې ساحه کې موټر ونه چلوئ ځکه چې دا ساحه د پلي یا پیاده کسانو لپاره ځانګړې شوې وي. راځو 53م سوال ته. یو سور رنګه تیر ښي لور ته په اشاره څه معنا لري؟ هغه لور ته مه ځئ چې ترڅو اشاره یا تیر شین شوی نه وي. لکه په دې شکل سره که ښي لور ته وي او یا چپ لور ته وي، دواړه لور ته وي. مثال تاسو دې ترڅو چې دا تیرک شین وي او مخامخ ګوره دلته زیاتره ځایونو کې 2 اشارې وي، یو مخامخ دپاره یو د تاویدو دپاره. د تاویدو لاینونه خپله وي، یو لاین وي، 2 لاینه وي چې مثلا ته تاویږې بل سړک ته وړې په څلور لارې کې. نو مخامخ اشاره شنه ده او ښي لور ته تیر چې دی دا تیرک یا دغه علامه دا غشه چې دی دا سور دی. نو په دې حالت کې تاسو بیا په څلور لاره کې مثال تاویدی نه شئ ترڅو چې ستاسو لپاره خوندي نه وي. په سره اشاره باندې تاسو ښي لور ته تاویدی شئ خو کله چې تاسو لپاره خوندي وي. که چېرته اشاره په دې شکل وي سره وي په دې حالت کې بیا تاسو بل سړک ته نشئ اوښتی ځکه چې دلته دا سړکونه داسې ډیزاین شوي دي چې د هر یو لپاره خپله اشاره لګول شوي وي او تاسو نشئ کولی چې دغه اشارې یا د قانون د خپې لاندې کوئ. دلته راځو د دې تشریح ته. سور تیر د ودرېدو په معنا دی. تاسو باید تر هغه پورې د سور تیر په لور لاړ نه شئ چې تر څو تیر په شین نه وي تبدیل شوی. تاسو باید هیڅکله هم په سور تیر
یا سره اشاره باندې تګ ونه کړئ. مثال که مخامخ اشاره سره وي تاسو باید تګ ونه کړئ. معنا ده که تیر سور وي په تیر باندې نشئ تللی د دې نه مثال واوړئ اخواته، او که لنډ اوړئ په دې صورت کې مثال بل سړک ته اوړئ د کالیفورنیا په قانون کې ښي لاس ته په سره اشاره سره تاویدای شي، خو که چېرته ستاسو لپاره خوندي وي. راځو 54 سوال ته. په موټر باندې نارنجي او سره رنګه مثلث نښه تل د ورو یا قراره تلونکي موټر معنا لري. ورو تلونکي موټر عبارت دی له تراکتور، د سړک د څارنې موټر، د حیواناتو د انتقال موټر او د دې په شان نور. همیشه د دوی په شا باندې نارنجي او سره رنګه مثلث نښه وي چې دغه نښه د ورو تلونکي موټر په معنا ده. تاسو باید د دې موټرو تر شا ډیر نږدې لاړ نه شئ. دغسې اشارې ګوره ده لکه فکر مې دلته مخکې یا مخې د موټر ته هم لګېدلي، بعض موټر مخ ته هم لګېدلي، بعضې مثال زیاتره موټر شاته لګېدلي چې کوم موټر وروځي. دغه علامې چې تاسو ګورئ په موټر یعنې دا د ورو تلونکو موټرو په معنا دي، یعنې دوی ډېر سپیډ کې نه ځي، یعنې په تیز رفتار کې نه ځي. په دې حالت کې به تاسو د دې سره فاصله ساتئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. روزنیز پروګرام دوام لري. راتلونکې 5مه برخه ده، یعنې 5م درس راتلونکی درس دی، 5م برخه ده، 5م درس دی. نو دا دوام لري. په اونۍ کې زه کوښښ کوم چې یوه او یا د یوې څخه زیات ویډیوګانې خپل چینل ته اپلوډ کړم. تاسو کولی شئ چې وګورئ، خو که چېرته چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په هغه صورت کې تاسو ویډیو نه خبرېږئ. چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ. که کوم پوښتنه لرئ د همدې ویډیو د کمنټ یا تبصرې په برخه کې میسج ماته پرېږدئ، زه حتما تاسو ته ځواب درکوم.